کول په جمعهتونو باندې په مدرسو باندې په دعوت او په تبلیغ او په دینی کارونو باندې په طالب علمانو باندې د مدارسو په علماو باندې او دغه شان په خپل گاون کې په غریبانو په کونډو په یتیمانو باندې اول په خپل رشتہ دارانو کې او داغه نه بعد بیا په خپل گاون کې نظر کول غیر چاپیرا د اختر موقراشي او زمونږ استاد په گاون کې داسې زنانه شته داسې کونډې شته داسې یتیمانان شته چې داغه د اختر جامې نشته داغو د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې داغو مټای نشته په کور کې داغو د جنکو په کور کې د اختر په ورځ د لګول د پار نکریزه نشته توجه تاسو برابر دی خبر ده کنه هغه خلکو ته چې تاسو په گاون کې لري زمون په گاون کې لکشان باغو ته توجه چې دا مال لګراوالو لکشان ایسا د خپل بچو له 15 شپږ جوړې جامې 15 بچي 15 جوړې راوړو شپږ راوړو څوک دوه جوړې کوي لکشان نظر باندې لپاره په هغه غریبانو ماشومان باندې کو سید ان شاء الله تعالی هغه ماشومان چې هغه غریبانان دي یتیمانان دي بیوسه دي هغه زماستان محتاج دي ولی الله رب العالمین نشي کولای چې هغه رزق ورکي هغه زماستان خجامه ورکي ول نشي کولای خورنو په دې کې ګوره زماستا امتحان دی په دې کې زماستا آزمائش ده الله رب العالمین ګوري چې ستا په گاون کې یتیم پیدا کړی دی ستا په گاون کې مې کونډه پیدا کړی را نو په دې باندې الله رب العالمین زمونږ استاد امتحان کوي الله رب العالمین ګوري ما او تا د قیامت په ورځ دغه تپوس کیږي چې دغه یتیم دغه کونډه دغه د رزق بندوبست ما او تا کړی کنه نه کړی نو انده لپاره وکړو ان شاء الله تعالی دا توجه دې لپاره چې دا زمونږ هغه معاشرتي وړي کمزوري دي خو وړي نه دي ډېری لوی کمزوري دي اورونو دا په دې وجه باندې تاسو تجربه وکړئ په اختر کې تاسو جامه وېسئ زنانو له ورکه چې زنانو له وېسي تاسو د ماشومان یتیمان له سور کوي الله غواره داغو پسترګو کې چې کمی اوخ کې تاسو وینئ هغه درد به دغه وخت کې تاسو محسوس کړئ او هغه دعا چې په دغه وخت کې د ماشوم او د مور د زړه نوزي او د الله رب العالمین هرڅ ترسي دا هغه دعا زور به وینئ ان شاء الله تعالی او دا کار به په دې بنیاد باندې کوو چې سبا له زو پات شو ځان به راوړم زو پات شو او زما بچی یتیمانان پات شو دا څه کېدای شي کنه شي کېدای زو پات شو او زما کور ولا کونډه پات شو او زما بچی یتیمان په اختر په راغه داغو جامه نشتا داغو پیزار نشتا او داغو د خوشحالۍ د پاره خوراک نشتا نو دغه وخت کې با په خپل ځان باندې راوړو ان شاء الله په ډېر جذبه سره دا کار په اخلاص نیت سره کو ان شاء الله سیدا چې دا پیسې په دغه خلکو باندې ولګو د قیامت په ورځ چې دا دغه مال ته پوس پکېږي داري خرج کړي کم ځای کو چې په داسې ځای باندې ولګي چې الله تعالی په سو چند دغه اجر منغو تاسو